د روایتي خبرونه به راتیر شو. ناصحه ستړی یم د میله ځمه، ناصحه ستړی یم د میله ځمه، بل ځای ته نه ځم میخانې له ځمه، او علالوم خلک په پڅه چاړه، علالوم خلک په پڅه چاړه، نیت مې د حج کړی کعبې له ځمه. دوه شعرونه درې نور دي چې دغه کیدی شي چې اشنا دا پورې غر را ټیټ شي، دغه کیدی شي چې اشنا دا پورې غر را ټیټ شي، خو دا کیدی نشي اشنا چې زما سر را ټیټ شي. او دا شعر پکې نګار صاحب ته ډالۍ چې دغه ښایست د خپل غرور د بام په سر ولاړ دی، دغه ښایست د خپل غرور د بام په سر ولاړ دی، دغه ښایست ته به ډېر زر د اسمان نور را ټیټ شي. او دا شعر پکې حیران صاحب ته ډالۍ چې څوک که هر څومره دنګ چینار شي یا یې قد د سر وي، څوک چې هر څومره دنګ چینار شي یا یې قد د سر وي، خو ننوځي چې د چا د زړه په ور را ټیټ شي. د څه ملګرو په دغه باندې به یو نظم به ووایم، مونږ لیوني خو نه وو، مونږ په هر څه پوهېدو. د دې سرخط لاندې دی چې مونږ خو امن پیژاندو مونږ ترقي پیژانده، مونږ خو امن پیژاندو مونږ ترقي پیژانده، وو مونږ د مینې هنرمند مونږ رورولي پیژانده، مونږ د ژوند په معنا پوهه وو مونږ ځان پیژاندو، مونږ د ژوند په معنا پوهه وو مونږ ځان پیژاندو، مونږ خپل وطن او خپله کوڅه او خپل دالان پیژاندو، مونږ لیوني خو نه وو مونږ په هر څه پوهېدو. تاسو چې راغلی نو سکولونه مدرسې ورانېدې، تاسو چې راغلی نو سکولونه مدرسې ورانېدې، تاسو چې راغلی محفلونه او حجرې ورانېدې، چا چې ویلی شو د هغه خلکو خولې ورانېدې، څه په ښکلا څه په هنر د ښکلاګانو نظارې ورانېدې. تاسو چې راغلی نو سکولونه مدرسې ورانېدې، تاسو چې راغلی محفلونه او حجرې ورانېدې، چا چې ویلی شو د هغه خلکو خولې ورانېدې، څه په هنر د ښکلاګانو نظارې ورانېدې. موږ لیوني خو نه وو موږ په هر څه پوهېدو. زموږ د کلي په کوڅو کې اوس بوږنېږي خلک، ډېره په ګرانه پکې هم نه پیدا کېږي خلک، زموږ د لوبو دالانونه هم ساړه پراته دي، څوک ورله نه راځي اکثر پکې یریږي خلک. موږ لیوني خو نه وو موږ په هر څه پوهېدو. په خپله خاوره موږ خپل ځان وژنو پردی څه دی، په خپله خاوره موږ خپل ځان وژنو پردی څه دی، تا ورله لاس په لاس کې ورکه ګنېدی څه دی، زموږ سرونه غوڅېدل خو څوک به نه ښکارېده، دا خو متل دی چې پیرانو ته غزنی څه دی. په خپله خاوره موږ خپل ځان وژنو پردی څه دی، تا ورله لاس په لاس کې ورکه ګنېدی څه دی،